او دا دعا کوه چې عمره وکړم بس عمره دې بدل ارمان دی څنګه حالات ښه دي ټولې ماته نیغ نه وو ډېر ښکلی انسان یې ځکه مې زه وکتل ته کوم ځای دا رستم رستم یې دا تیل خرڅوې او دی یو خبره ته وکړم دا نن چې څنګه موسم دی که نه ښکلي وریځ ده نو پکار دی چې نن ته کور کې وې ښه ښکلې د غوړو حلوا دې پخ کړې وه یا د سوجي حلوا دې پخ کړې وه بلکل او بس پروت وې ورته کور کې خو زما زامن دي هغه کشغان دي زموږ د واده دي نو هغې سبق کوي نو زه یم چې هغه الله تعالی آباد کړي هغې بس ای کار نه کوي سبق کوي ښځه چې یو کار وکړو خفه کېږي به بلکل نه ورځې دې کې ودرېدم دې لپاره ودرېدم چې ما لږ خوشحاله شي چې ګپ در سره ولګو الله دې خوشحاله ساته دې کې څو روپۍ راز ګټې دې کې زموږ له خدای پاک راکړي زه راته 100 روپۍ 1200 هم راکړي چوټي پکې له سبا راځي چوټي د جمعې په ورځ زه هم چې یو کار وکړو نن خو نیم ورځ هسې هم تېره شوې چې نن چوټیو کې څنګه وي چوټي چې وکړم ولې ښه به که نه چې وکړم خو چې دا اوس دا سودا راته پرته دا خرابېږي چې پاتې شي نه تاوان نو چې نه خرابېږي تاوان نه دی زه بچ کوم که نه یو کار به وکړو 1000 روپۍ ته ګټې زه راته 100 یا 1200 چې نن د الله پاک 15000 روپۍ درکړي څنګه وي ستاسو خوښه خو مزدوري به خپله نه کوي دا نه علم دا به کوم ولې دا زما محنت ته دی دا زما محنت د ګیلو ډک زړګی په ګور توړما تاسو چې ناست یم که نه راسته د شرا ګاډي وړي زه چې ناست یم چې څنګه ته وایي زما خپل بچي دي سبق وایي داسې وګڼه چې زه هم د خپل بچي او چې زه تاسو نه پېژنم او تاسو ما نه پېژنې نو تاسو له بیا څوک درکوي نو بیا الله راکړي اصل الله رانه پکې خفه نه شي ضرورت یې خپل حق حلاله مزدوري کوي زمونږ ډېر څه نشو کولی دومره کولی شو چې یو ورځ تاسو په سکون او په خوشحالۍ تېره امین ثم امین صحیح ده دا خو صرف ستا د دمې شوې چې ته نن یو ورځ دمو کې نن به یو بل کار کې ستا په کور کې چې کوم ماشومان دي نن چې کور ته ځي نن به هغې له دا 15 روپۍ سپیشل دغه ماشومان دي نن به هغې له مزیداره سره راولي او دا موسم چې څنګه دی د حلوا موسم دی نو د سوجي حلوا او نور چې پکې څه لګي ټول سامان به ورسره راولي او نن به ښه ښکلې دمو کې وړو سره به کښېنې بیبې سره به کښېنې ګپ شپ به ولګې او سبا بیا الله شته الله دې عمر ډېر کا خدای دې عمر ډېر کا خو دویم کوم زما نه لاندې غریبي که نه زه خو محنت کوم خو ډېر غریبانان شته دا بابا دا ستاسو ما تاسو ته ووایي که نه چې دا ستاسو اقدام دی ستاسو د غیرت صحیح ده تاسو په دې سپین ګیرو باندې روت یو د سپینو ډکو الله هم خاطر کړی دی موږ ستاسو کشران یو ستاسو د خپو خور یو ستاسو نوم څه دی زما امجد نوم دی امجد صاحب الله دې خیر بوزه الله دې خوشحاله کړه او دا دعا کوه چې عمره وکړم بس عمره دې بدل ارمان دی ما ته وګوره چې ما ته ووایي چې دا مخامخ څوک ناست دی دا څوک نه چې بچی دی ناست دی او چې دا بچی د عمرې له مولېږي نو بیا به څنګه وي بس بیا خو به خانه کعبه کې ستا لپاره دونه دعا غواړم ستا لپاره د پوره د رسول الله امت دپاره داسې کار وکړه ما له خپل شناختي کارډ راکړه چېرته یو تصویر وښکه تاسو ته پته شته چې راځه دلته کې ودرېدم زه په دې ټولو علاقه کې وګرځېدم او تاسو ته الله پاک ودرولم د دې مطلب دا دی چې ستاسو په قسمت کې لیکلي شوی دی عمره ځکه د الله پاک د خپل بچي رورسو صحیح ده اوس چې لاړ شئ نن کور ته
بیبي په وړو باندې بلوا مخري او الوا خوږی کنه دا خوشاله په موقع خلوخري ورته بوې ډیر زر وره چې وګري لروانه او دا بشي بر سره ان شاء الله یو سورو کې رافته کوي پاسپورت به جوړو هر څه برډي کو او زبر په خپل گاډي کې ایرپورټ ته بوزم بس نارک بوم الله ټول عمر ابال او خال له بچیا او خیر د بچو لغم او دا پټونو د مرزونو نو ساته اوس ماته اجازه ته زما انتظار کوي صحیح ده الله له خوشاله الله السلام علیکم دا څنګه تاسو نو یو تاسو کو مردان ته روانه ما سره ته ودا سیده زنه موږ د سیده لار ده نو ما خوري مزه له کوه بس څه لګه تقریبا له مردان راځي بوتل روانه بوتل روانه شي اصلا بالکل روانه ولا روانه تا باندې خپل د غدو بد ګس ولا بچي ولا لا دا ولي لا لا بیمارو ها ما باندې مرګونه مرض ها نو را گذار شو چې زستنو باندې خپل ورټیک ها نو څه روانه نو ځکه ډاکټر اوس را پروت دی دیږي اوس کار کې ها په بچای کې کار کوم مزدوري والا بچی نه بس مزدوري او نن دی جوړی وا ها دلته یو ټکټورو سوال جوړ کړو څو کوی ځاړه کوو همې ډاکټر هغه له وروته نه دا وروته خو ټیک نه په دې سر باندې نه ما باندې چې دا مرضی زه زما په دې سر باندې دا ځینې دا ځینې پرسیږي ها دا خوشاله خپل دا کارو کا کاکا زه ما پندن خلاصم د می چټي کړی دا ها زم د ډېر نه روان شوی ما بس یو کپ چو پیسې راګه بس پلار بوس کم کو پیسې سره جیب کی او کول سره نینو بس تاخ وخره بس کور به روان ما چې سي ته دوه خپل ځوان دوه خپل ځوان قسم په خدای که تاسو په پیسو باندې تجيبه تجيبه بالکل نه زیاده 500 روپیا جیب کې ګیده شګر دی یو خپل ځوان صحیح ده ستا مجبوری راته معلومات مجبور خدای دې ستاسو عزت وکړي خدای دې هر چا له پاسه کوي خدای دې هر چا له پاسه